ملګرو نو تېره ویډیو ګورئ د آیفي کنفیګ بیا دلته راشئ ځکه هغه ویډیو نیمایي کې یو څه مشکلاتو له وجې څه شوه دلته به راځو ښه موږ ویل آیفي کنفیګ سلش ډیسپلی ډي ان اس ستا سره ستا کمپیوټر چې څومره ریکارډونه ځان سره کیش کړي وي هغه درته ښایي صحیح ده اوس خبره دا ده چې او د هغه هم درته ښایي او تاسو سره ملګرو په سی ډرایو کې د هوسټ په نامه یو فایل دی اوس دا زیات ریکارډونه چې دلته دي دا دلته چې ښکاري تاسو ته دا د هوسټ فایل نه راغلي دي صحیح ده دا ټول او یو څه کیش کړي دي خو که ته غواړې چې کله دا له لاسه ورکړي که نه بیا به څه ورکړي چې آیفي کنفیګ سلش فلش ډي ان اس دا ډېر خوندور کار کوي ملګرو تاسو مه ویله چې تاسو دا کمپیوټر ځان سره زیات ریکارډونه د ډینس کیش کوي او هلته دا ګوره دا آیفي کنفیګ سلش ریلیز رینیو دا موږ عموما په دغه کې کاروو چې کله موږ ټربل شوټینګ کوو او دا فلش ډي ان اس هم موږ ټربل شوټینګ کاروو یو سرور دی ته لکه د ګوګل تی نشي اکسس کولی ځکه ستا کمپیوټر ځان سره د هغه زوړ ریکارډ ساتلی دی او اوس هلته اکچولي د سرور آی پی اډرس چینج شوی نو بیا موږ عموما دا کمانډ کاروو چې آیفي کنفیګ سلش پلس ډي ان اس یعنې تا سره کمپیوټره تا چې څومره شیان ځان سره ساتلي دي د ډي ان اس اړوند هغه له لاسه ورکړه ویې ویله دلته وګوره فلش ډي ان اس فلش and reset the content of the DNS client to resolver cache. During DNS troubleshooting, you can use this procedure to discard negative cache entries from the cache as well as any other entries that have been added dynamically. ها او دا ګوره ډسپلی ډي ان اس څه کار کوي ګوره ډسپلی اول به ډسپلی ډي ان اس کمانډ زوام چې ماته ښکاره شي چې شي displays the content of the DNS client resolver cache which include both entries preloaded from the localhost هم تاسو چې هغه یو فایل دی چې تاسو سره سیډر کې پروت دی and may recently obtain resources recorded for name queries resolved by the computer. The DNS client service use this information to resolve frequently queries name quickly before querying its configured DNS server. فکر مشته کنه نو دا کار کوي دوه کمانډونه مو نور هم تاسو زده کړل چې آیفي کنفیګ ډسپلی ډي ان اس تاسو سره چې تاسو کمپیوټر څومره کیش شیان کیش کړي وي او هوسټ فایل کې څومره هغه درته ښایي پلس ډي ان اس کې دا هر څه وبیله دا کار کوي بل کمانډ چې کوم دی که نه ملګرو هغه خوندور کمانډ فایند اس ټي آر کارول دي ګورئ که زه چیرې راشم کمانډ وکاروم چې آیفي کنفیګ ماته هر څه ښودل کېږي که نه د ټولو اډاپټرو هر رقم معلومات ماته ښودل کېږي ته وایي چې نه یار په دې کې ماته یوازې د ډي ان اس معلومات وښایه نو بیا تاسو کولی شئ چې دلته داسې کار وکړئ چې همدا کمانډ وکاروئ بیا یو دې ته پایف علامه وایي د پایف علامه وکاروئ بیا دلته ولیکئ فایند اس ټي آر معنا فایند سټرنګ ډي ان اس چېرته چې ډي ان اس راغلی هغه راته وښایه ګوره اوس په دې کمانډ کې چې کوم ځای کې ډي ان اس راغلی هغه کمانډ هغه معلومات یې درته وښودل یا ته ورته وایې نه چې کوم ځای کې میک راغلی وي میک اوس دې کې میک کوم ځای کې نه دی راغلی فزیکل راغلی آی تھنک که نه چې کوم ځای کې فزیکل راغلی وي هغه ته وښایه ګوره فزیکل اډرس نو دا څومره خوندور کمانډ دی نو تاسو کولی شئ چې آیفي کنفیګ سلش آل ټول راته مه وښایه پایف علامه وکاروه فایند اس ټي آر فایند سټرنګ د دې په منځ کې ماته پیدا کړه کوم ځای کې ډي ان اس راغلی وي ریلیز رینیو کمانډ مو شو آل کمانډ مو شو دي کې دا ډسپلی او تاسو کولی شئ آیفي کنفیګ سلش ډسپلی ډي ان اس دا کمانډ په تاسو دلته هر څه شو کېږي ښه په سی ام ډي کې تاسو لږ فاصله وکاروئ فایف علامه وکاروئ کلیپ نو دا تاسو کلیپ بورډ ته کاپي کېږي بیا ورډ او په بل ځای کې هم اچوی شئ نو دا کمانډونه دي زه دلته په کرار داسې څه کوم ګوره آل کمانډ ډسپلی ډي ان اس فلش ډي ان اس ریلیز 6 او داسې نور نو دا تاسو انشاءالله سره پریکټیکل کې ډېر زیات به مو په ټربل شوټینګ کې په کار راشي خدای په امان